السلام علیکم ګرانو ملګرو، وخت مو په خیر. امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړه د ساعت جامې په پرتن وي. ملګرو له وادي سره سم راځو اس ام سی ټریډینګ ستراتیژي په اړه له تاسو سره فری کلاسونه شریکوم. اس ام سی ټریډینګ ستراتیژي څه شی ده، څه ډول کار کوي، مهم عناصر مهم مسایل پکې څه شی دي او د دې ترڅنګ څه ډول کار کوي، ټول په همدغه مسایلو باندې همدې ویډیوګانو کې له تاسو سره معلومات شریکوم. هر یوه برخه به جدا جدا تشریح کوم او تاسو سره به معلومات شریکوم. عموما چې موږ د ټریډینګ نړۍ ته راځو نو باید یو ستراتیژي د ځان لپاره انتخاب کو. اس ام سی، آی سی ټي، فرایز اکشن مختلفې ستراتیژیانې دي او زیات چې مشهور دي. د همدغو دریو څخه استفاده کیږي. ځینې کسان د ځان لپاره نوې ستراتیژیانې هم پیدا کوي، یو نوم ورته ورکوي، یعنی یو ستراتیژي هغه ستراتیژي تګلاره د هر څوک د ځان لپاره یو ستراتیژي انتخابولی شي او د هماغه له مخې که چېرته نتیجه ورکوي کولی شي مخته لاړ شي. خو مشهورې ستراتیژیانې اس ام سی، آی سی ټي، فرایز اکشن ده. ډېر خلک په همدغو مسایلو باندې تمرکز کوي. نو د دې لپاره چې موږ راځو کرپټو مارکیټ یا فورکس مارکیټ کې کار کوو، باید یوه ستراتیژي څخه استفاده وکړو. که چېرته موږ په یوه ستراتیژي باندې کار وکړو او یو څه پکې زده کړو، نو زه باوري یم موږ ته حتما څه لاسته راځي او غیر له دې څخه هېڅ امکان نه لري چې موږ په مارکیټ کې څه لاسته راوړو. اس ام سی ستراتیژي بهترینه ستراتیژي ده. په تعریفونو باندې دغه مسایل نه زده کېږي. یوازې موږ باید پوه شو چې د دې هدف څه شی ده، څه ډول کار کوي، مهم مسایل پکې څه شی دي. تعریفونه دا مسایل دومره اړین او مهم نه دي. یوازې باید په مفهوم باندې موږ پوه شو چې د دې هدف څه شی ده، د دې ستراتیژي، او د دې ترڅنګ موږ عملي کار باید وګورو چې دا څه ډول کار کوي. اس ام سی ستراتیژي څه ډول کار کوي. نو د دې په هکله ټول معلومات در سره شریکوم. خدای تعالی دې وکړي چې تاسې ټول تر پایه پورې راسره پاتې شئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. که چېرته زموږ ملتیا تر پایه پورې وکړئ نو زه باوري یم چې یو څه به لاسته راوړئ او کولی شئ ملګري مو هم ورته دعوت کړئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کولی شئ او د دې ترڅنګ کولی شئ زموږ سره په ټلګرام چینل کې هم جوین شئ. او هغه کسان چې زما سره له پخوا په ټلګرام چینل او یوټیوب کې دي نو کولی شي دغه کسان د نورو سره دغه ویډیوګانې شریکې کړي تر څو هغه هم ورڅخه استفاده وکړي. نو راځو د اس ام سی ټریډینګ ستراتیژي په هکله له تاسو سره معلومات شریکوم. لومړۍ مسله هغه د سمارټ منی کانسپټ یا اس ام سی پیژندنه ده. په لنډ ډول درته وایم، سمارټ منی کانسپټ یعنی د لویو شرکتونو، د لویو ټریډرانو د حرکتونو څارنه ده. په کوم ځای کې دوی یو کوین اخلي، په کوم ځای کې خرڅوي، دغه ضروري مسله ده. نور تعریفونه او دغه مسایلو پسې دومره مه ګرځئ چې د سمارټ منی کانسپټ څه شی ده، څه ډول کار کوي. مثال یوازې په تعریف باندې د دوی کار تاسو معلوموئ نه، مهم مسایل دغه داخلي عناصر دي چې په همغه باندې موږ کار وکړو. ساده تعریف دا ده چې د لویو شرکتونو او د لویو ټریډرانو د حرکتونو څارل او د هغه له مخې ټریډ کول دا د اس ام سی په معنا ده. هر څوک ورته ځانګړی تعریف لري. زه خپله شخصا دغه اوس د مهمو مسایلو باندې چې د اس ام سی اړوند دي او د اس ام سی کې ډیر کارول کېږي، یوازې نن درس کې په همغه مهمو مسایلو باندې تاسو سره معلومات شریکوم. په لومړي سر کې موږ باید ټرینډ وپېژنو. په اس ام سی کې درې ډول، په عموما په مارکیټ کې درې ډوله حرکتونه رامنځته کېږي. ګورئ، دغه د مارکیټ اپ ټرینډ ده، یعنی ټرینډ لوري په معنا باندې ده. اپ ټرینډ حرکت ده. د مارکیټ یو حرکت دا ده. یو حرکت بیا دا ده کمولیشن یا که ورته ووایو رینج وهل. مارکیټ نه کومه لو جوړوي نه کوم های جوړوي، مشخصا د څو قیمتونو په منځ کې رینج وهي او له هغه څخه غیر هیڅ کومې خواته مستقیما داسې خاص حرکت نه ترسره کوي. کله چې دا دویم ډول حرکت ده، مارکیټ دغسې لاندې راغی او دغه ساحه یا دغه باکس بریک هغه څخه وروسته بیا تر دې ځایه پورې مارکیټ راځي چې دې ته ډاون ټرینډ ویل کېږي. ډاون ټرینډ مارکیټ دغسې یو حرکت جوړوي.
ښه ملګرو دلته اوس په اف ټرینډ کې هایر های هایر لو هایر های ګورئ دا نقطه هایر های دغه نقطه هایر لو کولی شو مثال موږ هایر های ته یو نوم ورکو مثال اچ اچ یوازې اچ اچ باندې موږ هایر های او د هایر لو نوم ورکو مثال دلته موږ په دغه ساحه کې موږ نوم ورکو اچ اچ مثال هایر های دغه ساحه هایر های دغه ساحه چې تاسو ته ښکاري دې ته هایر های ویل کیږي او دغه ساحې ته هایر لو ویل کیږي کولی شو مثال دغه ته موږ نوم ورکو هایر لو دغه ته هایر لو په همدغه شکل سره په غټ حروفونو یې لیکو هایر لو دغسې په ترتیب باندې هایر های هایر لو هایر های هایر لو بیا په دغه ساحه کې اکومولیشن یا رینج وهي او له هغه وروسته مارکیټ بیرته ډاون ټرینډ ته اوړي ډاون ټرینډ ته مارکیټ اوړي او یا شفت کیږي د مارکیټ حرکت بدلیږي نو په همدې ترتیب باندې هایر لو ده دلته اوس ولې دغه رینج څخه ګوره رینج څخه عموما د څو مشخصو قیمتونو ترمنځ کې چېرته وګورو 50,000 دغسې مثال دلته یو څه ناڅه مثال ما څخه دا داسې مشخصا دقیق نه دی ښودل شوي خو مثال له دغې ساحې څخه د مارکیټ قیمت لاندې نه درغلی د 43,000 او 50,000 څخه پورته خواته نه ده تللی بیرته دلته مارکیټ حرکت شفت کیږي چینج کیږي چینج اف کریکټر رامنځته کیږي دغسې بیرش چینج اف کریکټر رامنځته کیږي بیرش چینج اف کریکټر په څه معنا مثال مارکیټ شفټس نور به مارکیټ لاندې خواته حرکت ترسره کوي مثال مارکیټ راغی تر دغه ځای پورې دغه لوی بریک کړله او له هغه وروسته یا مثال د دغه حالت څخه ووت مارکیټ بیرته لاندې خواته ځي نو دغه حالت ته هایر های هایر لو ویل کیږي دغه ته هایر لو لوور لو ویل کیږي هایر لو لوور لو نو په ډاون ټرینډ کې موږ همدغه مسایل ورته استفاده کوو یا استعمالو ګورئ دغه ته هایر لو او دغه ته راځو دغه ته لوور لو هایر لو لوور لو هایر لو لوور لو هایر لو لوور لو یعنی مارکیټ په همدې شکل سره حرکت ترسره کوي دغه درې ډوله حرکتونه په مارکیټ کې شتون لري چې باید موږ که چېرته غواړو یو ټریډ ترسره کړو دغه مسایل باید موږ وپېژنو چې مارکیټ اوس په کومه حالت کې ده مارکیټ ټرینډ په کومه خوا ده مثال په ډاون ټرینډ ده په اپ ټرینډ ده رینج وهي په کومه حالت کې قرار لري عموما یوه مسله دلته تاسو ته بیانوم بیا وروسته په همدې باندې بحث کوو او معلومات درسره شریکوم عموما کله چې مارکیټ ځي پورته خواته حرکت ترسره کوي هایر های جوړوي هایر لو هایر های هایر لو بیا دغسې یو حالات ته رسیږي مثال رینج ساحه وهي مارکیټ مشخصا نه پورته خواته ځي نه لاندې خواته راځي لومړی چانس د دې ده لومړی کمزوري همدا لیدل کېږي چې مارکیټ شاید ریورس شي مارکیټ بیرته لاندې خواته راسي دا لومړی نښه ده د SMC په ستراتیژي کې چې کله مارکیټ په اپ ټرینډ کې وي او بیا د ډیر وخت لپاره رینج وهي او له هغه وروسته امکان ډیر ده چې مارکیټ دې لاندې خواته راسي مثال موږ راځو دا خو هایر های هایر لو مثال په اپ ټرینډ کې دا اوس راځو دلته اوس مارکیټ دغسې حرکت ترسره کوي په ډاون ټرینډ د مارکیټ هایر لو او لوور لو جوړوي هایر لو لوور لو جوړوي هایر لو لوور لو جوړوي بیا د یو څو وخت لپاره مارکیټ بیا رینج وهي زیاتره وخت به موږ همدغسې لیدلی وي یا خو داسې وي مثال مارکیټ لږ لاندې خواته راسي او بیرته پورته خواته تلو چانس وي دغسې یو حرکات ترسره کوي مارکیټ بیرته ډیر چانس دا ده دا لومړنۍ نښه د دې دا لومړنۍ نښه د دې دا چې مارکیټ به بیرته ریورس کیږي مارکیټ به بولیش کیږي دغسې چینج اف کریکټر به رامنځته کیږي او مارکیټ به پورته خواته حرکت ترسره کوي ډیر کوینونه موږ لیدلي دي دغسې یو حرکات سره مخ شوي دي او مارکیټ په همدغسې حرکات ترسره کوي یو خو داسې وي چې مثال مارکیټ کم لاندې خواته راغی بیا د یو څو ساعتونو یا یو درو ورځو لپاره دغسې یو رینج وهي ډیر چانس ده مثال د څو هفتو لپاره هم رینج وهي لاندې خواته راځي خو هغه حالات
خو هغه حالات بیا بل ډول دي، هغه نور مسایل دي، د هغه په هکله به هم معلومات در سره شریک کړم. خو زیاتره وخت موږ داسې حالات سره مخ شوي یو کله چې مارکیټ یا د یو کوین قیمت پورته خواته یا په اپ ټرینډ کې روان وي او د هغه څخه وروسته اکامولیشن شروع کړي، رینج وهي ډیر چانس دا ده، یعنې کمزوري دا نه د مثال دا لومړی نښه د دې ده چې نور به ټرینډ چینج کیږي، د مارکیټ لوری به چینج کیږي. دا لومړنۍ نښه دا ده، یعنې یوازې یوه نښه ده. باید په پوره او دقیق ډول باندې موږ دا په دې قبول نه کړو چې مارکیټ به نور ریورس کیږي. لومړۍ نښه د مارکیټ د ریورس کېدو دا ده چې مارکیټ به که چېرته په اپ ټرینډ کې وي او رینج یې شروع کړو، د ډېر وخت لپاره په ساحه کې پاتې سو، نه یې لور لو جوړه کړه او نه یې لور های جوړ کړ، نو امکان یا چانس دا ده، یعنې د مشخصو قیمتونو ترمنځ دلته د مارکیټ قیمت چلیدو چانس ډېر دا ده، ویکنس ده، کمزوري ده په مارکیټ کې. چانس دا ده چې مارکیټ ریورس شي او بیرته ډاون ټرینډ ته، او که چېرته مثال په ډاون ټرینډ کې یو ډېر وخت لپاره مثال په رینج وهي، بعد له هغه څخه چانس د دې ده چې مارکیټ نور امکان شته د دې کوین قیمت پورته خواته حرکت وکړي. دا لومړۍ نښه ده چې موږ باید په دې مسایلو باندې پوه یو. بله مسله مثال موږ اوس خو 4 ساعته ټایم فریم د بي ټي سي یا بیټ کوین راخیستی ده. اوس که چېرته موږ وګورو مارکیټ په دغسې حالاتو کې اوس وګورئ یوه نښه دا ده، ګورئ ما درته ویلې کېدای شي رینج وهي. که چېرته موږ کوچني ټایم فریم څخه استفاده وکړو، کوچني ټایم فریم کې موږ ته معلومات کېږي چې مارکیټ لنډ مهال لپاره ممکن ټرینډ بدل کړي او لوری بدل کړي، مارکیټ پورته خواته لاړ شي. ګورئ مارکیټ په دغه ساحه کې نه له دې ساحې پورته سوی نه له دې ساحې پورته سوی، رینج وهلی ده. ګورئ دلته هم رینج وهلی له هغه څخه وروسته کله چې بریک چینج اپ کریکټر رامنځته سوی ده په کینډل سره کلوز سوی، نه په ویک سره. ویک نتیجه نه ورکوي. مهم مسله کینډل ده. دلته چې کله چینج اپ کریکټر یا چاک رامنځته سوی ده، چاک ګورئ مثال چاک CHOCH چینج اپ کریکټر. کله چې دلته چاک رامنځته سوی ده، مارکیټ بیرته لاندې خواته راغلی، د دې لپاره چې تاییدي رامنځته شي، بیرته پورته خواته تللی او یو بل هایر رامنځته کړی ده، بیرته لور های رامنځته سوی ده، بیا هایر رامنځته سوی، بیا هایر لو رامنځته شوی. په همدې ترتیب باندې مارکیټ حرکات ترسره کوي. دا د لنډ مهال لپاره مثال په دغو مسایلو باندې کې چېرته دا په کوچني ټایم فریم کې دغه مسایل وګورو، یعنې د 4 ساعته څخه کوچني 15 دقیقې ټایم فریم کې موږ وګورو، موږ به ووایو چې والا د مارکیټ هغه لوری چینج نه. موږ باید په دغسې حالاتو کې مارکیټ وپېژنو چې مارکیټ عموما د کومو سپلای او ډیماند زونونو ترمنځ چلیږي، یعنې یو د دې ساحې او یو د دې ساحې. که هلته مثال پخوا موږ چېرته کتلی وي، دلته چېرته شتون ولري، د هماغه ترمنځ به حرکات ترسره کوي. نه خو یوازې مثال موږ دلته په 15 دقیقې ټایم فریم باندې موږ رانسو، په هماغه باندې باور وکړو چې مثال مارکیټ لوری شیفټ یا چینج کېدای شي مارکیټ لاندې خواته رسي. نه، باید سپلای او ډیماند زونونه پکې وپېژنو. د هغه په هکله بیا ډېر مسایل دي چې د هغه په هکله معلومات در سره شریکم. اوس مثال دلته چینج اپ کریکټر رامنځته شوی ده، چینج اپ کریکټر په دغه ساحه کې. نه پوهېږم څه ستونزه ده، خو دلته مثال چینج اپ کریکټر رامنځته شوی ده، چینج اپ کریکټر رامنځته شوی. کله چې چینج اپ کریکټر رامنځته شو په کینډل سره کلوز سو، له هغه څخه وروسته موږ به په همدغه ځای کې ګوره دلته FVG یا فیر والیو ګیف ده، د هماغه په هکله به هم معلومات در سره شریکومه. فیر والیو ګیف د دریو کینډلونو په منځ کې یو لوی شین یا سور کینډل چې رامنځته سي او دلته بایرز ته یا اخیستونکو ته چانس ورنکړل چې دوی پکې یا خرید وکړي یا سیل کړي. که چېرته مثال سیل خوا کې سیل کې لوی سور کینډل رامنځته سي، نو دلته امکان شته چې تر دې ځای پورې بیرته مارکیټ راسي او له هغې وروسته بیا موږ کولی شو په همدغه د فیر والیو ګیف چې تاسو ګورئ دغه ساحې څخه تر دغه ساحې پورې فیر والیو ګیف ده. که چېرته ویک راغلی، هغه د فیر والیو ګیف مسله کې هم بیا در سره شریکوم. که ویک راغلی تر دغه ځای پورې رسېدلی وي او یا دغه ویک راغلی وي، د دغه کینډل ویک راغلی وي تر دغه ځای پورې راغلی وي، بیا دا موږ فیر والیو ګیف نشو بللی. که څومره لوی کینډل هم رامنځته شوی وي، خو که چېرته ویکونه رامنځته شوي وي د پورته کینډل او د لاندې
کینډل چې دی همدغه فیر والی ګیپ په منځ کې قرار لري د دغه دوه کینډلونو ویک دومره اندازه باندې راغلی وي چې دغه فیر والی ګیپ له منځه وړی وي دغه ته موږ فیر والی ګیپ نشو ویلی که څومره لوی کینډل هم وي. نو دلته موږ کولی سو انټري واخلو او له هغه وروسته کله چې های رامنځته کېږي دغه ځای کې موږ بیا منتظر سو په دغه ځای کې بیا انټري واخلو بیا مثال یو پمپ رامنځته سي تر دغه ځای پورې بیا موږ په دغه ځای کې موږ انټري کولی سو یعنی موږ دلته ټرینډ یا لوري د مارکیټ وپېژندو له دغه ځای څخه که چېرته موږ انټري واخلو کولی سو په هغه ځای کې چې موږ تر هغې موږ چینج اف بیرش چینج اف کریکټر نه وي لیدلی له هغه څخه یا چاک مو بیرش چینج اف کریکټر یا چاک نه وي لیدلی له هغه پورې موږ نه غواړو چې دغه ټریډ کلوز کو. نو دلته هایر های هایر لو رامنځته کوي هایر های هایر لو رامنځته کوي تر هغه موږ دغه موږ پوزیشن چې نیولی وي دا نه کلوز کوو. دا خو چینج اف کریکټر باس یا بریک اف سټرکچر ګوره یو بولیش بریک اف سټرکچر ده یو بیرش بریک اف سټرکچر ده. کله چې د مارکیټ حالات چینج سي یا مارکیټ لوري بدل سي مثال لوري خو بدل سي نه موږ ته مثال معلومات سي د مارکیټ لوري بدل سي په دغه ځای کې معلومات سي چینج اف کریکټر رامنځته سي بدل ته تایید هم راکړل سو لغه څه ورسره کله چې دغه ویک څخه د فاسه کینډل کلوز کیږي لغه څه ورسره به مارکیټ موږ دغه حالات ته باس یا break up structure ویل کیږي وای یعنی bullish break up structure موږ بیا دغه ته وای break up structure دغه ته bullish break up structure ویل شو. دلته د مارکیټ لوري په اپ ټرند ده نه په ډاون ټرند کې که چیرته دا حالات په همدغه سي په ډاون ټرند کې رامنځته سي په ډاون ټرند کې که چیرته دغه حالات رامنځته سي مثال موږ راځو دلته که چیرته دغه حالات په همدې کې رامنځته سي یعنی دلته مثال راځو مارکیټ دلته شیفت شوی ده په کینډل سره دغه کلوز شوی ده یعنی ویک په کینډل سره کلوز شوی ده بیرته نو دلته چینج اف کریکټر یا چاک رامنځته شوی ده بیرته مارکیټ تر همدغه ځای پورې تللی ده تاییدي رامنځته شوی ده بیا یوه بلې لوور لوی جوړه کړې ده بیا مارکیټ پورته خواته راغلی ده بیا تاییدي رامنځته شوی یا لیکویډیټي سویپ رامنځته شوی ده له هغه وروسته بیا مارکیټ لاندې خواته راغلی ده. دلته خو موږ وپېژندو چې دا چاک یا چینج اف کریکټر ده دغه ځای ته موږ بیرش بریک اف سټرکچر بیا وایو. مارکیټ اوس شیفت شوی ده مارکیټ حالات نور په ډاون دي ډاون ټرینډ ته وخته ده دا په 4 ساعته ټایم فریم کې البته دا مسایل دي هر څومره چې موږ لوړ ټایم فریم کارو په هغه اندازه باندې موږ ته د راتلونکو ورځو معلومات کیږي. اوس دلته بریک اف سټرکچر رامنځته شوی ده بیرش بریک اف سټرکچر په کینډل سره کلوز شوی د دې لپاره چې تاییدي رامنځته سي کولی شو که چیرته دلته آرډر بلاک شتون ولري یا فیر والی ګیپ شتون ولري کولی شو موږ انټري واخلو که چیرته نه و مثال دغه ساحه موږ باید تر نظر لاندې وساتو که چیرته دغلته په دغه ځای کې په کینډل سره په دغه ځای کې مثال کینډل سره قیمت کلوز سي چانس ډیر دا وي چې بیرته مارکیټ ریورس فایل کړي او پورته خواته حرکت ترسره کړي. نو دلته اوس لیکویډیټي سویپ رامنځته شوی ده بیټکوین قیمت هڅه کړې چې بیرته پورته خواته حرکت وکړي خو نه مارکیټ لوري بدل شوی موږ ته دلته معلومات وسو نو امکان شته چې لاندې خواته راسي لکه څه ډول چې تاسو ګورئ تر دغه ځای پورې راغلی بیا مارکیټ پورته خواته تللی ده یعنی دلته بیا بریک اف سټرکچر یا بي او اس رامنځته شوی ده دغه ځای کې بیا بي او اس رامنځته شوی مارکیټ بیا لاندې خواته تللی په همدې ترتیب باندې د مارکیټ ټول حرکتونه په همدې ترتیب باندې دي. موږ باید په لومړي سر کې د مارکیټ حرکات وپېژنو چې مارکیټ په ډاون ټرینډ کې ده په اپ ټرینډ کې ده رینج وهي ګورئ که چیرته موږ وګورو لنډ مهال لپاره د لنډ مهال لپاره لکه څنګه چې ما په اولو کې درته ویلې لومړی کمزوري دا ده که چیرته موږ په ډاون ټرینډ کې واوسو نو امکان دا ده چې یو وخت د یو کوین قیمت رینج وهي مشخصو قیمتونو ترمنځ دغلته پاتې سي او له هغه وروسته بریک اف سټرکچر چینج اف کریکټر رامنځته سي او قیمت پورته خواته لاړ سي دا د یوه مسله. دلته یې رینج وهلی په لنډمهاله ډول باندې مارکیټ قیمت یا د بي ټي سي قیمت
پورته خواته تللی دا لومړی کمزوري ده. دغسې کېدلی شي موږ په دا خو موږ په ډاون ټرین کې په اپ ټرین کې هم وګورو مارکیټ پورته خواته روان ده بیا دې ډېر وخت لپاره دلته رینج وهي. موږ کولی شو دلته راسو ټایم چینج کو مثال موږ راځو 1 ډے ته 1 ډے ته راغلو مارکیټ په دغه ځای کې ډېر وخت لپاره پاتې شوی. دغه ساحه څه هم بریک شوې ده خو په ویک سره کلوز شوې ده بیرته لاندې خواته راغلی. له دې ساحې مثال لاندې یا که له دې ساحې وګورو مارکیټ له دې ساحې او د دې ساحې ترمنځ رینج وهلی ده. ګورو په اف ټرین کې وګورو څومره وخت نه په اف ټرین کې دلته یې ډېر وخت لپاره رینج وهي. دلته هم که چېرته وګورو مارکیټ په اف ټرین کې وو خو کله چې دلته یې رینج وهه له هغه وروسته مارکیټ لاندې خواته شیفټ مارکیټ لاندې خواته راغی. خو د اوږدمهال لپاره موږ دا اف ټرین بللی سو بللی سو. په لومړي سر کې مثال دلته چې چینج اف کریکټر رامنځته شوی ده دغه ساحه ده. لږ وخت لپاره مارکیټ بیرته لاندې خواته راغلی ده بیا پورته خواته تللی ده بیا لاندې خواته راغلی. کله چې دغه ساحه بریک سوه موږ ولیده چې مارکیټ به نور هم لاندې ځي. یوه خبره چې مثال موږ په اوږدمهال لپاره زه هر وخت له تاسو سره شریکوم د بي ټي سي یا بیټکوین په هکله چې قیمت لا هم بیرش د امکان شته مارکیټ لاندې خواته راځي. کېدای شي د بي ټي سي قیمت تر دغه ځای پورې هم لاړ شي خو بیا هم بیرش ده ځکه دلته مثال چینج اپ کریکټر ته ضرورت ده چې دغه ساحه بریک کېږي کینډل سره کلوز کېږي. مثال څومره چې لوړ ټایم فریم موږ استفاده کوو په هماغه اندازه موږ ته د راتلونکي وختونو لپاره زیات اټکل یا وړاندوینه راکولی شي. بله مهمه مسله هغه آرډر بلاک دا مثال د فیر والیو ګیپ سره په خوا کې آرډر بلاک هم شتون لري. آرډر بلاک دلته مثالونه درته وښیم. دغه مثال آرډر بلاک ده مارکیټ لاندې خواته تللی ده. کله چې تر دغه ساحې پورې رسېدلی ده بیرته لاندې خواته تللی. دلته آرډرونه د سیل لپاره ایښودل شوي دي یعنې د لویو شرکتونو لخوا دلته آرډرونه کېښودل شوي وي که چېرته د بي ټي سي یا د بل هر کوین قیمت چې تر دې ځایه پورې راځي باید بیرته سیل خواته لاړ شي یعنې لاندې خواته راشي. تفصیلي بحثونه بیا در سره شریکوم. اوس خو یوازې نومونه دي په نومونو باندې غږیږو نور ډېر معلومات دي یوازې په دې باندې نه کېږي چې بس دا آرډر بلاک څخه خلاص شو نه. ډېر مسایل دي چې د هماغه په هکله په راتلونکو ویډیوګانو کې له تاسو سره معلومات شریکوم. فیر والي ګیپ په هکله مې هم تاسو ته ویلي که چېرته مثال د دریو کینډلونو په منځ کې یو لوی کینډل رامنځته کېږي لکه دغسې موږ ګورو. له هغه څخه وروسته دلته موږ کولی شو کله چې تر دغه ساحې پورې قیمت راځي یعنې بیرته دغه بایرز غواړي چې دغه فیر والی ګیپ ډکه کړي له هغه وروسته مارکیټ بیا ریورس کېږي. نو فیر والیو ګیپ هم دغه ده مثال دغسې هم کولی شو. دلته هم یو کینډل ده شین دلته هم شین کینډل ده. دلته دغه کینډل چې تاسو ګورئ دغه ته فیر والیو ګیپ ویل کېږي. تفصیلي معلومات د پیر والی ګیپ په هکله ډېر زیات دي یوازې د آرډر بلاک په هکله شاید مثال 15 دقیقې یو کلاس وي د دې ترڅنګ د فیر والی ګیپ په هکله شاید 10 دقیقې یو کلاس وي. هغه بیا په راتلونکي هر یو شی به انشاءالله هر یو مسله به تقریبا موږ په څو دقیقې کلاسونو کې یا شاید نیم ساعت هم ونیسي په هماغه کې له تاسو سره معلومات شریکوم. په نننۍ ویډیو کې یوازې زما هدف دا و چې تاسو وپېژنئ چې اپ ټرین په څه معنا ډاون ټرین په څه معنا رینج په څه معنا یعنې مشخصو قیمتونو ترمنځ د یو کوین قیمت چلیدل چینج اپ کریکټر په څه معنا بریک اپ سټرکچر بیریش بریک اپ سټرکچر همدارنګه بولیش بریک اپ سټرکچر په څه معنا چینج اپ کریکټر چې بیریش او بولیش لري دواړه په څه معنا او د ترڅنګ آرډر بلاک په څه معنا چې دوی هلته آرډرونه ایښودل شوي وي. آرډر بلاکونه دي د لویو ټریډرانو لخوا چې کله قیمت مثال تر دې ځای پورې راځي مثال دلته دی دغه کوین خرڅ کړل شي د هغه څخه وروسته مارکیټ چینج کېږي. آرډر بلاک په هکله د فیر والی ګیپ په هکله لکه مخکې مې درته ویلې یو ورځ تمرین باید ورباندې وشي. دا یوازې نومونه دي چې ما له تاسو سره شریک کړل دا یې نومونه درسو. د دغه څخه وروسته به موږ راځو مثال په لومړي سر کې اپ ټرین او ډاون ټرین څخه تېرېږو په بریک اپ سټرکچر باندې غږیږو او د دې ترڅنګ په آرډر بلاک باندې غږیږو. راتلونکی درس شاید مثال په فیر والی ګیپ وي یا مهمه مسایل چې فیر والی ګیپ او آرډر بلاک او د دې ترڅنګ بریک اپ سټرکچر شاید په همدغو مسایلو باندې وي.
راتلونکي درس کې کولی شي په پوره معنا سره په همدغو مسایلو باندې ځان پوه کړئ چې دا په څه معنا یوازې دا نومونه ول داسې نه چې تاسو ووایئ چې ولا بس دا SMC سوه بس خلاص وه او نور ریډینګ شروع که او پیل که او له دې وروسته به ګټې وي. نه، ګټې داسې په اسانۍ سره نه کېږي، هېڅ امکان نه لري. ډېره لویه تجربه غواړي، لوی کار غواړي، په نومونو باندې نه کېږي. نن ورځ همدغه درس کافي ده، یوازې موږ تمرکز په نومونو باندې وو. راتلونکي درس کې به د همدغو مسایلو چې نومونه مې یاد کړه په تفصیلي ډول باندې د هر یوې موضوع په هکله له تاسو سره معلومات شریکوم. نو په الله مسپارمه خدای تعالی دې وکړي چې نن یوازې په همدغو نومونو باندې پوه سوي یئ او له هغه وروسته به موږ راځو په همدغو موضوعګانو باندې به له تاسو سره معلومات شریکوم. په الله مسپارمه ښاد او آباد اوسئ.